په پاکستان کې د جهاد پیل طالبانو پاکستانی پوځیان په نشه کړي او درنه مرګ ژوبله ورته اړولې. دا چې برید کله سوی او څومره تلفات لري ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه د مشال پریس درنو لیدونکو. پر پاکستانی پوځیانو د تیر ماښام د خونړي برید مسؤلیت طالبانو ومانه. په خیبر پښتونخوا کې پر پاکستانی پوځیانو تیره ورځ د سوي خونړي برید مسؤلیت پاکستانی طالبانو په غاړه واخیست. د معلوماتو له مخې دا برید تیره ورځ ناوخته د خیبر پښتونخوا هنګو سیمه کې د پاکستانی پوځیانو پر یوه کاروان ترسره سوی و. د سرچینو له قوله په یاد برید کې 6 پاکستانی پوځیان هلاک سوي وو او 3 نور مرګوني ټپیان سوي وو. سرچینو زیاته کړې وه چې بریدګر هم له برید وروسته په تیښته بریالي سوي وو. د پاکستانی طالبانو د تحریک ډلې تازه د یاد برید مسؤلیت ومانه. د یادې ډلې ویاند ویلي چې برید د دوی ملګرو کړی او ملګري یې له زیان پرته له یادې سیمې وتلي دي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستانی طالبان پر پاکستانی پوځیانو د برید مسؤلیت مني. یادې ډلې له دې وړاندې هم د ورته بریدونو مسؤلیت منلی دی. د یادونې وړ ده چې 2 ورځې وړاندې ناپېژانده وسلوالو د خیبر پښتونخوا د باري سیمې په جان خان کلي کې د پاکستان پر FC ځواکونو برید وکړ او 2 پوځیان یې ورته هلاک کړل او یو بل یې مرګونی ټپي کړ. پاکستانی طالبانو وروسته له هغې پر پاکستانی پوځ غوسه سول او د افغان طالبانو په منځګړیتوب سوی سوله ییز تړون یې ختم اعلان کړ چې د دوی په خبره پاکستانی پوځ د هوکړې اصول ونه منل او پر دوی یې بریدونه کول. قدرمنو لیدونکو زیاته مننه کوم چې له مشال پریس سره مل یاست. زموږ همدغه یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.